ملګرو چینجي یوازې په امرود کې نه د بعضې انسانانو کې هم وي لکه دې صوفي صاحب ته وګورئ که نه ملګرو سړی ډېر په غوسه کې را روان دی ټوله بېعزتي خرابه شوې ده هغه څنګه راځئ وګورئ دا تا ما له څه راکړي تا نه خو ما څه سوال نه دی کړی په دې خو تا له ما پیسې درکړې یار دا خو د سره ټک کار نه کوي یار مړه دا څه دي یار خپله یاره نه سلام نه کلام ته خو داسې سور رالې ته چې دا روژه یوازې تا نیولې ده د الله نیکه بنده دا څه بد اخلاقي شروع ولې چل څه شی ما خو پوهېږه که نه یار تاسو دکانداران ناز دې دوکو شوکو ته تا خو د کارخانو نه 150 نمبر شیز راوړی دی تا له خو پې ما پیسې روغې درکړه مړه په شرمونو دې وشرمولو سړیه یار وره چل څه شوی لږ په مختصر انداز مې پوهه که زمونږ هم ګوره د روژې مازغتې که اوس تر باندې دلته را باندې کوم او د بوسو سقی د نه جوړوم نو دا بازار به راټولېږي او بیا به را باندې نالت وایي چې یاره دوی نه ټول زور بیا روژې له ځي چل څه شی په دې مې پوهه که بس باس ډېر مه کوه چل څه شی راته ووایه نو لکه دا خپله یاره تا ما له څه راکړي دي دا خو نه صفایي کوي او نه زاګ کوي لکه یې چیز کیا ہے دغه لږ ډېر عزته مو ادم زمونږ نه په دې سر په باندې بوت یار ورمې په دې کې د سر په څه ګناه دی یار دا خو یوازې تا له خو موږ نه دي درکړي یار دا خو 100,000 کسانو استعمال خو زما د خیال مطابق خفه کېږه مه د کورودانو د لاسو کې طاقت نشه ځان له دویم واده وکړه او سر پکې څه ګناه نشته خفه نه شي ښه او دا ښه همدم سره خپله یاره خوله ګورې په واک کې چلوه ښه کورودانې ته به پکې ګورې نه ځي ځکه چې جامې خو زه په خپله باندې برید خو د خپله یاره لکه د جهانګیر خان د ډرامو والا دومره غټ غټ پریښي دي او کارونه یې دغه دي چې جامې په خپله انځي زه یم چې د مارکېټونه د ښځو څنګه ډک دي تاسو دلته وروره چې کوم دی ښځې پرې کړي دغه چل دی که نو ټولو ګناه زمونږ سر پوله ځي او ګناه بیا په تا کې ده برید دې پاک وفروه پوشه د دوکان ګرانو ملګرو د پښتو ژبې هغه متلونه چې هغه روان شوي دي بلکې د هغې مطلب هم موږ روان کړی دی تلفظ او ټکي هر یو شی موږ روان کړی دی او غلط یې وایو ګران مشر اندلیب صاحب د هغې ډېره ښکلې اصلاح کړې ده نو راځئ چې وګورو او زده کړه وکړو هندو چې اوزګار شي نو وایي خوټې تلي خپلې خوټې تلي وایي خوټې تللی نه شي کتونکو معذرت کوم اصطلاح داسې استعمالوم خو داسې نه وم هندو چې اوزګار شي نو خپلې غوټې تلي غوټه هغه غوټه وه چې هندوانو پخوا خو دا د اوسپنې سیرونه او دغه نو کړه یا کولو چې ته لږ یو به ونه هغې سره به نور خلکو د غورګونه د کاڼو نه جوړول دوه به یې جوړ کړي وو واړه واړه کاڼي به په ډول پارسنګ برابر کړي وو نو هغې له به یې کلکې غوټې ورکړې وې په کپړه کې نو دې کې به کله اوزګار و هغه په نو بیا به دا هغه برابرولې هغه خپلې غوټې به یې تللې هغه چې کم کاڼي به یې جوړ کړي وو چې دا دړی ده دا 2 سیره دی دا 3 سیره دی دا پاو دی دا نیم پاوی دی نو دکه به بیا تلل هغې کې به 2-4 کاڼي وو یو نه به نه جوړېده نو هغه ټول پارسنګ چې به یې برابرو نو غوټې به یې کلکې ورکړي وي نو هغه به هغه خپلې غوټې تللي بله یو متل دی وایي د نر کونه په بدلي د نر کونه په بدل نه د نر کونه په بدلي نر سره چې دې څه وکړو نو هغه به در سره کوي دا په بدل یې بله یو خبره نه وایي اله به خبر شي چې تاروجه بیله ورشي تاروجه پکې به کباب خوري تاروجه پکې څه دي داسې نه دی دا متل داسې دی چې اله به خبر شي چې تالوجه بیله ورشي چې زنکدن دي شو نو وایي تا ته به اله پته ولګي چې ته څه یې بل یو متل دی طالاني صاحب وایي پښتانه ګور ما دا متل داسې اورېدلی دی وایي خر پلار که نو مطلب پې بار که خر نه خر به ولې پلار کې ته خو انسان یې هوښیار سړی ته به خر نه متل داسې دی وایي خر په لار که مطلب پې بار که خر په لار که یوه لارې ته سیده که نو یو سړي وي خر په اوبو نه اوړي نو وې څه به وکړې ورسره
چې تی راخکې په مخ کې هغه نه وړي بل ورته وي د لکۍ نه به ونیسې او په وروسته به یې لږ راخکې او چې د راخپې خښې کړې ورڅسې کړې په خپله به اوبونه واوړي پوه چې خر په لار کا نو مطلب پې بار کا